مخکې دا خبره څو واره کړې ده موږ انسانان په دې رشته به موږ د هر انسانانو سره ورور یو موږ د هر انسان سره ورور یو موږ یو خلک هغه خلک چې تخلیق داسې باندې لکه مزدورګڼې چې وایي نو د حوا نه او آدم علیه السلام بچي دي ټول انسانان د پښتونخوا ملي پارټي هغه کارکون چې دی تبدیلي غواړي دی واقعي د دې خپل کام د دې لوږو سپوږو علاج غواړي دی د دې کام داسې دی لکه سفیر دی که په چین کې دی که په روس کې دی که په امریکا کې دی که په عربو کې دی که په دغه کې دی به د انسانانو سره خپله رویه انساني ساتي انسان د انسان بولي په دې بنیاد به کرکه نه شي کړي چې وایي هر څه به دا دی چې شي اغوستي وآخر خو مسلمان نه دی وآخر زموږ خو بدبینې دي څنګه دي پښه دي څنګه دي یا موږ انسانان یو موږ به د انسان بولو او د دوی سره کرکه پر د انسان سره پر دې بنیاد کرکه کول چې د ده مذهب څه دی پر دې بنیاد کرکه کول چې د رنګ څه دی پر دې بنیاد کرکه کول چې د ژبه سره دا ډېره لوی ګناه ده دا لوی ګناه ده د چا سره د ډوډۍ سره انکار کول چې موږ دا څنګه وخورم دا خو دغه نه دي نو موږ یوه رشته انساني ده د هر انسان په سره موږ انساني رشته برابر یو بله د قرآن شریف آیات هم دی پښتو هم دغه وایي الله پاک وایي ښه مسلمان هغه دی یا ښه مؤمن هغه دی چې کوم شی ځان له غواړي بله دې وکړي که زه ځان له ښه کالي غواړم که زه ځان له ښه کور غواړم که زه ځان له ښه موټر غواړم که زه ځان له چیپس وچ غواړم زه به داسې سړی یم د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکون چې